غره کې استراحت ودې مخوان دل والي کندار ترالو لغړځنی زار یو تویس کندار کوم دي ترور کورستان نوم دي ماما کورستان نوم خاله کورستان پاپو پورټل کې ده هر وخت پریوتا تو به تبشاوي ورواړوي نو به تزان پټ کتاب کې ځان نو وکړه کوتل دا ټول وختونه به مسلمان څه ځات به څه محفوظ دي شپې کندارای بلستنی پر دا بلستن پر دا پورته کله غړځنی ګوزده چې واونه امیدي نو دې خو شاو خاطر ورته شاو خاطر غل جابر لري خو خاطر مخته دا ټول انسان په ډول خاطر مخ خو څراغلي څلور پخې دي سات چې دوه سرونه دي د مردار زمانه څلورم پښې دي دوم سرون دي واسو بیان دي دا تر اله بغاټ پروت یاره وای دا چې کی چا واخو دي پراده بل وخت د کسیون کمانې خو دیم جوړي بل تر ما یو نی ګوټونه خو دیم ټینګ دی چې وای په کافه والا وځبنه ورسره دا تواضع پروست کالاش تکرل بیا بیا وایوریا دوا کول یا خدای شهادت پر توات کی بیا یا خدای شهادت مرګ په نصیب یا خدای شهادت مرګ په نصیب په دیاج مناسب خلاصوي دارک راستورسو کابل کته سوي ده موټه تاسو پورده چې طالبان حکومت سره جنگ د دی وای داسته کی مټران چې ساجي سب جنگ خلري دا ولې اړیږي خلار باندې ده ویا خاطب سعودي کې ما یو غول خړلې و چې هغه نه یې کړی اسلام په هاته کې حرام کې نسوارت کړی یا ما پیس د حرام شي په چاپیاله وګلې وای د مخ په راوړل چې ملایکه یې کینی به غوډ مولاته بله که واجب وای طواف کو شد دوری طواف کو شاو طواف خو دوری ده وای د نسوارو کتای می ورته په دوکسي ده موږ اندر به شیطانان یستو وای نه یستو چارته چې ولې نه وای وای مسلک می دي بل اندر وای شیطانان یستو مکه مزمه کې اتور ته وای و بکې د مخلوق لا شرم مې وستاس کې نيرونی ولا کده باندې کېدو په کاندړو تعالی اسکار عمل خدمت او زلاس سلام درته یو بل ناجر ده تاوکل یو داخلي اسکار وای روسي اسکار تر ټول په وخت انقلاب دی روسانه چې دوه واره دي دغه کوم څور په وای هغه کله خپل ځای منصب ته وځي مسلمانان د څنګه به تربیه اسکار دي ماته واسکار چې دوه واره دي دغه کوم څور په وای هغه شکایت کړ خپل سایمن صاحب ته روشي ته د ورسای راغلی د موږ سایمن صاحب د ټول تربیه د کړه اسکر ما اسکر ته د اسکر خبر سوې د داس کا چې اسکر ځان خلاص کوم اته د سایمن صاحب داخلي د اسکر ته باندې اسبه خبر کړ وای چې وای د اسکر ما ته ولسی دوه ور دي دا کوم څور په وای ما هغه اسنه د دینه د پوسوي وای تا څور ته وای ما ته ما اسکر یې زم مسلک د میلاده ک تو په ما یو اسکر یو افغانای و یو افغانای یو روسای یو امریکایی الکانو باکس نو سره ناس روسان د خپل وطن پرمختګ کیسه کوي امریکایان و امریکایي د موږ د دومره پرمختګ کړی په پروستو غندیو د امریکا او د کرملین سپینه معنی وچولي و افغانیو چې وچه پیا شل متر دور یادولي وای روسي ورته چې د موږ وکړو دغه پرمختګ کړی وای څنګه ولا کرملین چې د واشنگټن سپینه معنی وچولي وای افغانیو چې وچه وای 10 متر دور یادولي افغاني بلد درېدل وای افغاني د موږ کوم پرمختګ کړی وای څنګه وای اوس په کونه لنګي وای وچ په کونه وای یاد وګتی دوري جبت پجای کې او ګونګي پاندړو کې ورکړه ګونګي پاندړو کې ورکړه نو راوځي
ورور یې ټول مالې ملنګل مې وایي ولا وتښتې دې به جاندړو خطا ټول پکې کوي دوس دغه نه خلاصېږي ولا دې به ټول کوي بله ورځ لرګی پرې خیال وایي چې وږم دې دا مسکینه مجبوره شوه چې داسې ته کوي معلم صاحب دا وردګ دا کوي تشکونه وایي موږ تاسې بوټ شپې وو موږ یې کوي بولو تاسې په خدای شی بولئ نو دوی یې ټسکوله بولي نو یوه ښځه لرګي پرې ماته یي ته برنسته ذات چې هغه چې کوده پرې وګلې هغه ماته سوې ده نو د کلا په منځ کې داسې ناست یوې ښځې ورته ویلي چې خورکۍ نور کله خو دې یو ګپ شپ کاوه نن څنګه خواشنه ده وایي خورکۍ دې مېړه ټسکوله مې مات کړه د سپي ځای د سر باندې راکال کړو اوس قرآن کې دې ښه کار کړی وزه چل در خیر قرآن کې دې داسې م کو وایي که څنګه چلا کوي وایي بېګاج تاو دی دا کوني کوني سره کوئ په دې وخت کې دوی ډېر په اساساتو راغلي غږ به هم درته وله وایي قرآن کې دا هم بد ویلي نو په نکاح کې خو الحمدلله خوندونه دي دا بېګا په ځان راړولي ښځه په دې پوه شوه چې اوس خو دارم ساعتي ور یاده کړه وایي خدای باندې د ګلزار ابا نن په ټسکوله باندې لرګي ماته ور موته شوه بالا پسې زه به ولاړ سم غزني جان ته تا ته به راوړم ټسکوله پېښوره ته پېښوره دا خوشحاله سوي چې حق ورک شو وایي نو تر دا سره غڼه خو دې جار سم سپې ناسته یم سر توره اوس نو راته ګوره دا باندړو چې طالبان خبرې یو ځاني باز ته ناسته غلط وایي د خپل ناجات حاجتان کاکا دای باندې وکړه که دې ماته کړم مثلا کندهار ته راتلم کالین پلاس د حاجي صاحب زوی واده موږ د اندړو یو محصل دی حاجي صاحب چېرته ملکندار ته ځم وایي څو شپې کوې ملکنداره یم دا ټوله شپې نه راپرېږدي وایي ته خو خلکو ښوی کوې وزم در باندې کوم مارشل وارې وخت وایي دا کافي ته ورځه دې کونې دې یوه کافي واخلم ولې وایي اصلي که دې کنداریان دې چیرې کې کافي خوري ژوندی واشه ژوندی واشه خپه سوي نه یاست